ریاست په چوکاټ کې د 130 بېوزله کورنیو سره د کابو 4 لکه افغانیو په ارزښت د 2 قلمه خوراکي توکو مرسته وکړه. یادو کورنیو ته مرسته ویشونکو مسؤلینو وویل چې د 12 کسیزه ټیم په مرسته د دغه ولایت مرکز او بېلابېلو ولسوالیو څخه د 130 بېوزله کورنیو سروې کړې او نن ورځ ورته په شفاف ډول مرسته وویشل شوه. دوی وویل چې دولت، شتمن خلک او مؤسسات هم باید د بېوزله وګړو وروستیو اقتصادي ستونزو ته په پام سره باید زیاتې مرستې ورسره وشي. کمال نصیر اصولي د تل په څیر یو ځل بیا د خوست مرکز او 14 ولسوالیو تقریبا 130 کورنیو ته خوراکي توکې مرسته کړې. موږ له دې وړاندې تقریبا 12 نفره کمیټه جوړه شوې وه په ټولو ولسوالیو مرکز کې مو غریب او بیچاره کورنۍ موندلې تثبیت کړي مو دي، هغه مو بیا لیست کړي دي او وکیل صاحب د هغوی په پار مرسته رالیږلې. نن ورځ د خوست مرکز او مختلف ولسوالیو نه خورون غریبان بیچاره د کمیټې 12 کسیزه کمیټه والیست شوې دي او د کمال نصیر اصولي مالی لګښت یعنی خو شو کې معادل 4 لکه افغانۍ په خو شو کې او په نورو خلکو تجارانو ورونو باندې غږ کوو چې په آینده کې دغسې مرستې جاري وساتي. بل لور ته بېوزلو وګړو له کمال نصیر اصولي له شوې مرستې مننه وکړه او غوښتنه لري چې ورسره د زیاتې مرستې وشي ځکه چې په مخ کې سخت ژمی روان دی. مثال مهمه ده ځکه چې ټول غریبان، مسکینان، یتیمان راغلي دي، کونډې یتیمان دي. د افغانستان خلک بېوزله خلک دي. نه الله رب العالمین په خپله یې کنه چې موږ نه 2 انسانان ښه لګېږي چې هغه یو چې خلک سره کمک کو او بل هغه انسان چې د مو اطاعت کو. او نو میږ غواړي چې دا هلته کمکینه یو څه نه راوشي ځکه چې میږ او تاسې ولس ډېر غریب دی. دا خورونه چې زون د سره یې ډېره مرسته وشوه سوي ټول خشول دي ونه دومره غریبي دوی چې به حده غریبي دي. یو زنه تمام افغانستان غریب دی، کورونه نشته، برونه نشته، هیڅ شی نشته. که څه وکړي باید یاد کړو چې مخکې هم د تیر نظام د ولسي جرګې پخواني وکیل کمال نصیر اصولي له لوري له بېوزله وګړو سره مرستې شوي دي، خو لا هم غریب وګړي غوښتنه کوي چې دولت، شتمن خلک، مؤسسات او نور د یې لاسنیوی وکړي تر څو اوسنیو